السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، نن زه تاسو ته یو د ډیرو نه د یو مولا بیلګه چې د نورو قامونو مولایان څنګه په خپل قام باندې مین دي، څومره ور باندې دردېږي، ژړاګانې کوي په د تلویزیون کې. زه تاسو ته په د سکرین باندې دغه انځور وښایم چې دا بیګا څومره وژړل د خپل قام دپاره. که څه هم یو لار خو ورته جوړی ولې علما کرام چې دي په ژبه باندې ډیر تیز دي، همدغه کار دی، په تکتیک باندې کار کوي او ډیر په د وړوکتوب نه واخله تر مرګه پورې دوی چې دی وعظ نصیحت همدغه کار وي چې څنګه دوی عوام په سمه لار باندې راولي. همدې دپاره دوی کار کوي. نو دوی چې دی ډیر په تجربې باندې خبرې کوي. خو د ده ژړا چې بیګا ما ولیدله نو ما ویل افسوس چې د خلکو علما په خپل قام باندې په خپل خاورې باندې څومره مین دي، او زمونږ علما چې او ګناه زمونږ خپله ده، څنګه چې غر یې همدغسې پکې ځناور یي. موږ همدغسې خلک یو چې زمونږ علما کرام شهیدان شول، مړه شول، ووژل شول، او موږ ورشو هغې ته وایي چې خدای شهادت قبول کړي او خلاص کور ته صبر ورکړي. بیا د هغې بچیان غریبان ګرځي، خیرونه غواړي، موږ د هغې پوښتنه نه کوو. لیکن دوی داسې نه دي، ځکه علما هم په دې باندې. نو را به شو موضوع ته. موضوع زما نننۍ دا ده چې د خلکو علما څنګه زمونږ ګاونډي پنجاب چې پرون د دوی څه لیډران، نوي لیډران چې تلي وو عمرې ته به تلي وو، او هلته په مکې مکرمې کې دوی طواف کاو او خپلو پاکستانیانو دوی ته سپکاوی وکړه، او سپکاوی هم دومره و چې غل ته غل وویل، بس خلاص، نور تهمت نه دی کړی. خو په دې باندې دا علما کرام د سلګونو نه یو څه بیلګه دغه یو انځور تاسو ته ما لګولی دی چې دوی راپاڅېږي او دوی ژړا او فریاد کوي او خپلو پاکستانیانو ته وایي چې تاسو د خدای نه بخښنه وغواړئ، توبې وباسئ، کوئ نه باسئ، ستاسو ټول اعمال ختم قبلېږي نه. دا ځکه چې تاسو د کعبې شریفې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې سپکاوی کړی. خو خبره دلته نه ده، خبره په بل ځای کې ده. که چېرته دوی رښتیا په خدای دومره مینی، د خدای په کلام دومره مینی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مینی او په حدیث دومره مینی، نو دوی به په خپل ګاونډ کې یو څه لیدلی وي. نو راځو موضوع ته. یو خبره خو دا وه چې د دوی د لیډر سپکاوی وشو، د دوی د خلکو د لاسه، د دوی ولس د لاسه وشو. دویمه خبره دا ده چې دوی په خپل ولس باندې دومره خفه کېږي چې د دوی ولس چې دوی کله نن محکمې ته عربو کش کړل او دوی 15,000 که 15,000 ریاله دوی جریمه کړل او 15 کاله دوی قید کړل. نو دلته خو د دوی زور نه رسیږي، لکه څنګه چې دوی 2 هفتې د مخه په تور شپې باندې او د رخصتۍ په شپې باندې دوی قضا مقرره کړه او یو لري کو بل راوسته. چې تاسو په دې شینو باندې پوهیږئ، زه په جریان کې نظم. زما د خبرې مقصد دا نه دی، زما د خبرې مقصد خپل علما او هغه علما دي چې په قام باندې مینی، او زه دوی ته سپکاوی هم نه کوم، زه دوی ته درناوی کوم، ځکه چې هر عالم چې په خپل قام باندې مینی، په خپل ځان باندې مینی، په خپل کورنۍ باندې مینی، او په خپل کور باندې مینی، په خپل خاور باندې مینی، هغه خدای ته خوښ وي، ځکه چې هغه د خدای کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په ځان باندې چې دی تطبیق کړی دی. نو راځو خبره ته چې دوی رښتیا په خدای باندې دومره مین دي چې په کعبې باندې خفه دي چې ژاړي او قام ته وایي چې تاسو توبې وباسئ. دوی رښتیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره عاشق دي چې وایي چې تاسو توبې وباسئ. که دوی په خدای باندې دومره مین وای، د دوی په ګاونډ کې چې د 80 کاله د افغانان سلګونه زره افغانان ووژل شو، چې راځم تفصیل کې بیا وروسته درته وایم. آیا دوی یو مولا پاڅېد ور باندې وژړل؟ آیا چې دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره عاشقان دي؟ آیا چې په پنجاب کې یو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی وکړ، ګستاخي وکړه او قادری را پاسېد، هغه یې وواژه، نو قادری ولې بیا اقدام شو؟ آیا په هغې باندې دوی وژړل؟ دوی ناس نه وو. دا په سلګونه زره مولایان، دا مفتیان په پنجاب کې ناس نه وو، په پښتونخوا کې ناس نه وو. آیا دوی ور باندې وژړل؟ خبره دلته نه ده، خبره د قام ده، لکه مخکې مې چې درته وویله. آیا چې دوی دومره په دې انسانیت باندې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عاشق دي، په خدای باندې عاشق دي، نو باید په خدای په قرآن باندې، د خدای په کلام، د خدای په سورتونو باندې او د خدای په اوامرو باندې باید دوی عاشق وي. اگر دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عاشق دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو به عاشق وي، دوی به آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث نه وي اورېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که چا یو انسان وواژه، مسلمان نه، یو انسان یې وواژه، لکه ټول انسانیت چې وواژه. آیا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث
نه دی اورېدلی چې د هغې معنا دغسې ده چې که چا څو ځلې کعبه ورانه کړه او بیا یې جوړه کړه خدای پاک دومره نه خفه کېږي لکه د یو مسلمان زړی چې هزار آیا د افغانان مسلمانان نه دوی مؤمنان نه د دوی زړونه مازې هزار نه چې تیکه تیکه یې کړل دوی ووژل د دوی کورونه کنډر کړل د دوی ښځې ووژلې د دوی ماشومان یې ووژل اوله یې هم وژني آیا دوی دومره ورباندې وژل آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان نه آیا دا د الله مخلوق نه آیا دا د الله بندگان نه آیا دا الله پاک دوی ته امر په قرآن کې نه دی کړی چې د ګاونډي او د خپلو او د انسانانو او د مسلمانانو وینه په تاسو باندې حرامه ده لکه څنګه چې خنزیر حرام دی لکه څنګه چې شراب حرام دي د دوی مالونه په تاسو باندې حرام دي د دوی حفاظت په تاسو باندې فرض دی د دوی قدر په تاسو باندې فرض دی د دوی درناوی په تاسو باندې فرض دی د دوی لاس نیوی آیا دا د خدای امر نه دی دوی دا ونه وژل خبره بل ځای کې ده خبره نه د خدای په کعبه کې ده او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ده خبره په بل ځای کې ده خبره په قام کې ده خبره د دوی په لیډر کې ده خبره د دوی دا زه دوی ته سپکاوی نه کوم زه په دوی باندې فخر کوم چې دغسې علما په نورو قومونو کې شته دی ما درته مخکې ویل څوک چې په ځان په خپلې کورنۍ مور و پلار خپلې مېرمنې خپلو بچیانو باندې خپلو ګاونډیانو باندې خپلو خپلوانو باندې عاشق وي هغه په ټولو مسلمانانو باندې عاشق وي او خدای پاک د هغې قدر کوي او انسانان د هغې قدر کوي او چاته چې ځان سپک وي هغې ته نور سپک وي اوس به راشو دې ته چې دغه په بابړې کې چې دا 950 څه کم 200 افغانان شهیدان شو بې ګناه ووژل شو آیا دوی مسلمانان نه آیا دوی انسانان نه آیا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان نه آیا یو مولا په دې باندې وژړل آیا د روس په جنگ کې تر طالبانو پورې په 100,000 افغانان ووژل شو په 100,000 کورونه کنډر شو خويندې میندې بورې شو یتیمان شو آیا یو مولا په دې باندې وژړل نه آیا د طالبانو حکومت چې کله جوړ شو او د دوی د لاسه نسکور شو امریکایان او سره د 15 هیوادونو ناټو کافرانو چې راغله لار چا ورکړله ملتیا چا وکړله لارې ورته چا وښودلې د شرعي نظام د افغانانو چا وران کړ بیا پکې لسګونه سلګونه زره طالبان شهیدان شو مسلمانان شهیدان شو خويندې مایندې کونډې شوې یتیمان شو مرسته چا وکړله دوی وکړله دوی وژړل ور باندې بیا په دغه کې په سوات کې په باجوړ کې په کورمي او خیبر او په بنگش جنسیانو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په لسګونه زره پښتانه شهیدان شول بې ګناه کورونه کنډر شول خويندې او مایندې ګونډې او یتیمان شو په سلګونو زره په لسګونو زره باندې تر ننه پورې ورکتي چې نه مړی ژوندی معلوم دی آیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان نو هغه د خدای بندگان نو یو مولا ور باندې وژړل را به شو ولې چې ویډیو وګديږي اوس په افغانستان کې شرعي نظام دی اسلامی نظام دی یو هفته مخکې د دوی جټ تیاریزي او په خوست کې په افغان دوبۍ کلو باندې بمباری کوي او په 50 ماشومان او خويندې او سپینګيري او ځوانان شهیدان کوي د پښلمي په وخت کې د روژې په میاشت کې آیا یو مولا په دې باندې وژړل یو راډیو په دې باندې خبرې وکړي یو تلویزیون د دوی په خبرې وکړي آیا د لسګونه زره د سلګونه زره علماء کرام او تبلیغیان او مفتیان او قاریان او حافظان په پنجاب کې موجود نه دي آیا دوی وژړل چې ولې اوس خو هلته شرعي نظام د اسلامي نظام چې په ټولې نړۍ کې نشته په افغانانو کې شته په افغانستان کې شته دا ولې وژنئ هله یوه دا غاږ وکړه هیڅ چا ونه کړل خبره بل ځای کې ده خبره په قام کې ده خبره په خپل نظام کې ده په خپل هیواد کې ده په خپل حکومت کې ده په هغې باندې دوی ژاړي په موږ باندې نه ژاړي عزیزانو زما د خبرې اخیری مقصد دا دی راځئ چې اوس لاسونه سره ورکو تر څو پورې چې موږ تاسو یو نشو همدغسې خپل وژنو خپل رور وژنو خپل پلار وژنو خپل کور ورانو خپل وطن ورانو دوی به همداسې راځي موږ به وژني تاسو ولیدل چې دوی څه وکړل په خوست کې څه کوي په کونړ کې څه کوي په نورو ځایونو کې دوی څه کوي همداسې به وژني ځکه چې موږ په خپلو کې اخته کړي او موږ خپل یو بل وژنو او بیکاره خلکو د بیکاره قام همدغه کاري چې هغه به رور راپاتې او رور به وژني عزیزانو راځي چې یو بل ته لاس ورکو اوس خپل نظام چې هر څه دی د دوی نه راتاو شو د دوی ملا ور وتړو او دوی ته مینه ورکو ترڅو دوی په لارې باندې راولو ترڅو د خپل نظام په خپل خپو باندې ودرو لاس ته د دوی خلاصي بیا زمونږ یو او د دوی سل الله مخاد او آباد لره ژوندي اوسئ قضاوت په تاسو باندې پرېدم ټولې خبرې په ویډیو کې نه کیږي بیا څوک نه ګوري السلام علیکم ورحمت الله